باران نه تښتېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه. دا متل هم ډیر زیات مشهور دی په پښتنو کې او عام طور خلک یې کوي او نورو خلکو دپاره هم کوي چې د باران نه تښتېده نو د ناوې لاندې شپه شوه. د ځان دپاره هم کیدی شي، د نورو دپاره هم کیدی شي. ټکي یا د زمانې ادلون بدلون پکې راتلی شي خو مطلب او معنی هم دغه دی او په هغه موقع باندې مونږ وایو چې خلک د لږ نقصان نه، د لږ تکلیف نه، د لږ کړاو نه ځان بچ کول غواړي او د هغې نه ځان ډډې ته کړي یا د هغې نه سر پناه کړي او د ناوې لاندې یعنې د ډیر نقصان لاندې د راشي او د ډیر نقصان سره مخ شي. باران عموما مونږ تاسو رحمت ګڼو او د باران ساس کې ډیر خواږه لګي، ډیر خوند کوي. په ګرم موسم کې خو د هغې خپله مزه وي خو د ناوې اوبو ته څوک هم ودرېږي نه، ځکه چې خیرنې شي، خړې شي او خشاک ګندونه پکې هم کله کله را شامل شي. نو غرض د خبرې دغه دی چې د باران نه تښتېدم د ښه کار نه یا د رحمت نه یا د لږ تاوان تکلیف نه تښتېدم نو د ناوې لاندې مې شپه شوه. ډېر تکلیف ته او ډېر مصیبت سره مخامخ شوم. ساده متل دی، ساده ټکي پکې دي او په ډېرو معنو کې په ډېرو ځایونو کې استعمالیږي.